نجیبه فیض په ټول فیسبوک باندې یو ځل بیا غوغا جوړه کړې ده. افغانان ډیر زیات غوسه دي او تل یې په نجیبه فیض ډیرې سختې نیوکې کړې دي. دوی وایي چې افغانستان یو اسلامي او فرهنګي مملکت ده، دلته بې فرهنګي د منلو وړ نه ده. ملګرو راځئ چې نجیبې فیض څه کړي دي ویډیو تر پایه وګورئ چې له موضوع پوره خبر شئ. قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د پښتو نامتو هنرمندې نجیبه فیض تېره ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ځینې انځورونه خپاره کړي دي چې افغانان ورته په تبصرو کې کلک غبرګون ښکاره کړی دی. نجیبه فیض په کابل کې د بنډار له نجیبې سره په نوم خپرونه هم په یو خصوصي تلویزیون کې کوي. یوه مشهوره هنرمنده ده چې پښتو او اردو سریالونو کې ډیره موده کار کړی دی. نوموړي تېره ورځ ځینې انځورونه خپاره کړي دي چې له انځورونو څرګندیږي چې هغه د پاکستان په کراچۍ ښار کې ده او هلته د اردو سریالونو له یوې اداکارې مایره خان سره دغه انځورونه اخیستي دي. د نجیبې فیض او مایره خان دغه انځورونه داسې اخیستل شوي دي چې د خلکو د غبرګون سبب شو. تر ډیره پورې خلکو په تبصرو کې پر نجیبه فیض نیوکې کړي دي چې غواړي د افغانانو او پښتنو کلتور بدنام کړي او د همدې لپاره داسې انځورونه خپروي. خو تر ډیره چې د نجیبې فیض په دغه انځورونو کومې نیوکې شوي دي هغه دا دی چې پر نجیبه فیض د همجنس بازۍ تورونه لګول شوي دي. نجیبه فیض که څه هم د خلکو د تبصرو په اړه خپل غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د هغې په انځورونو تر 3000 زیاتو کسانو تبصرې کړي دي چې زیاتره کسانو یې پرې یا تور پورې کړی دی. همداراز په ټولنیزو رسنیو کې هم د نجیبې فیض دغه انځورونه خلکو خپاره کړي دي او پر هغې سختې نیوکې کړي دي. د یادولو ده چې نجیبې فیض چې په پښتو او اردو ډرامو کې له ډېرې مودې راهیسې کار کوي، د افغانستان او پاکستان په ګډون په ډېری هیوادونو کې مینوال شته. هغه چې مخکې په یو خصوصي تلویزیون کې د ماښام پر مهال خپرونه کوله، په افغانستان کې ډېره مینوال پیدا کړل چې اوس هم په یو خصوصي تلویزیون کې د بنډار له نجیبې سره په نوم خپرونه پر مخ وړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته او تازه و پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې مې په لوی خدای سپارمه.